سورت الزمر مکی سورت تے او پدی کی 15 او یا ایتونه او تر کوګانی او غټه موضوع د سورت دا ده چې بندگی یوازې هغه د الله سبحانه تعالی په کار ده او کله چې الله سبحانه تعالی یوازې بندگی وشي نو الله سبحانه تعالی په دې انسان کې خپل صفاتونه پیدا کوي هغه الله بیانوي او چې کله یو انسان د الله بندگی کول او خپل صفاتونه به ګنرتلو نبی به دې انسان کې او د دې بندگی کې او د عبادت کې کمی د دې عبادت ګوره اثرې هدایت ساتي چې کله ستا عبادت پتا باندې اثر نه کو او ستا د منځونو او ستا د عبادتونو او د جړاګانو او د تلاوتونو او د درسونو پتا باندې اثر نه کو نو پوه شي چې پتا کې څه چلې نو دې صورت کې غټه موضوع ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازل ولد دي كتاب ده طرف ده الله ندي چزور ور حكمة والده إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق يقينا من نازل کړی ته کتاب د حق د ښکار کولو د پاره د کتاب الله ولې نازل کړی د پیغمبرانو ولې لګلی د زمکه اسمانونه ولې پیدا کړی د دومره غټه دنیا چې روانه د دومره غټه قصه د ټول دې لپاره فعبد الله مخلصا له الدين نو بندگی کو الله لره خالص کون کې یا غلره عبادت ان اے پیغمبر الله د قران نازل کړي د حق کار کول لپاره حق څه دی چې بندگی به وجه چا کیږي او الله سبحانه تعالی کی الا لله الدين الخالص خبردار خاص د الله د پر د عبادت خالص والذين اتخذوا من دونه أولياء او کسان چې نیولې دي سوا د الله نه معبودان دین خو خالص وکړ دی خو اوس د هغه خلکو حال بیانې چې هغه خالص نه دی ګرځولې شرک کړي الله کوم کسانو چې زمانه له نور معبودان نیولې دي د دې څه خبره ده یعنی سوې دوی د دې عبادت مبارک ولې دوی دا کوي جواب ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى من بندگی نه کو د دوی مگر د دې لپاره چې نږدې کی به من الله ته بنږدې سره دې لپاره موږ لګیو او دا نن سبا زموږ د وخت مشرکانو دغه خبره کوي منګ وې د دوی بندګی نه کوو خو بس دومره غواړو چې دوی موږ نږدې کی چاته دوی موږ الله ته نږدې کی دا واسطه ده وای نبی تعالی مثال درکې د بادشاہ او د وزیر چې بادشاہ ته ځان رسین او وزیر سره خبره کوي څومره بی ادب دي څومره بی علم دي څومره بی عقل دي چې د خالق مثال د مخلوق سره ور کوي بادشاہ ته د وزیر په دې ضرورت ده چې بادشاہ ودکی او رب العالمین باندې خوب نه راځي او بادشاہ ته وزیر په دې ضرورت دی چې بادشاہ نه هېریږي او الله نه هېری بادشاہ ته د وزیر په دې ضرورت دی چې بادشاہ د دیوال نه خو سنی نه الله سبحانه تعالی هر څه نه بادشاہ ته وزیر په دې ضرورت دی چې دیوال نه خو هغه څه نه اوري الله هر څه اوري نو څنګه د مثال پیش کړي د مشرک چې وی چې بادشاہ وزیر بادشاہ یو مخلوق ته ځکه وزیر د ضرورت لري الله سبحانه تعالی چا د ضرورت نه لري او ما دا خبره تاسو ته بیان کړم مخکې چې زموږ په ملکونو کې دوه قسمه خلک دي یو دا کوشش کوي چې زموږ رابطه چا سره ختم شي د الله سره او د دویم دا کوشش کوي چې زموږ رابطه چا سره ختم شي د رسول صلی الله علیه وسلم سره دا دوه قسمه خلک شته إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون یقینا الله به فیصلو کې په مز د دوی کې باغ سکه چې دوی باغ کې اختلاف کوي ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار
یقینا الله هدایت نه کوي هغه چاته چې ډېر دروغجن ډېر کفر کوونکی دی. لو اراد الله ان يتخذ ولدا کچرته اراده کړې وي الله چې ونیسي بچي، کچرته الله د خپل ځان لپاره بچي نیوي کنه لاصطفى مما يخلق ما يشاء نو خامخا ورکړې به وي دا غچانه چې پیدا کوي سچ وړي. یعنی اول خو الله بچي نه نیولې خو دیو چې الله بچي شتي کنه نو کبیل پرز الله بچي نیوي نو بیا به دا بچي د اختیار دی مشرکانو ته او د يهودو نه سره دوی ته ولا کوله چې تاسو چې څوک الله ته منسوب کوي به خو الله ځان له خپل بچي نیولې څوک به غوړه کړي وي کنه. سبحانه پاک دی الله د دینه هو الواحد القهار هغه معبود یو دی زور ور دی. اوس د دینه بعد به الله سبحانه وتعالى د خپل قدرت او د توحید باز دلایل بیانوي. خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی د اسمانونو او زمکه په حق سره. يكور الليل على النهار راتويش په ورځ باندې ويكور النهار على الليل او راتوي ورځ په شپه باندې وسخر الشمس والقمر او تابع کړی د نور او سپومې كل يجري لاجل مسمى طول روان دي د پاره د یو نیټه مقرره. الا هو العزيز الغفار خبردار غالب دے بخون کے دے. خلقکم من نفس واحده پیدا کړی تاسو ټول دیو نفسنا ثم جعل منها زوجها بیګر زولید داغین بیبی داغه وانزل لكم من الانعام 8 ازواج اور علی ګری تاسو د پاره د سارونه ته جوړي اته جوړي غویان او خان ګډان بيزي به بهريو کې چنر ماده شي شو اتش يخلقكم في بطون امهاتكم پیدا کوي تاسو په خېټو د میان دوستاسو کې خلقا من بعد خلق په پیدایش ورستو د بل پیدایش نه. یعنی په قسم حالات باندې تاسو تیریږي. اول د منی قطري نبیا وینه تی جوړ شي د ویني چمتي جوړ شي بیا د غوخي چمتي جوړ شي بیا ډوکی بیا باغله پاسه سرمن الله چې په قسم حالات تاسو په دغه وړه خېټه کې دنه تیریږي د الله طاقت. فی ظلمات 3 بدری تیروکی امور په خېټه کې سو تیریږي 3 یو تیار د مور د خېټه ده خپل د خېټه دنه تیار ده. دویمه تیاره د رحم د بچیدانی ده او دریمه تیاره د هغه کسوړی ده او د هغه نری پوسټ کې کم چې د ماشوم لپاسه کله چې پیدا کیږي روزي د مور د خېټه چې وشلی نو د درې تیری شوي او د ماشوم پکې دنه پروت فی ظلمات 3 دا مطلب ده. ذالکم الله ربکم له الملک دغه صفاتون ولا الله دې رب دې ستاسو خاص غل رب چاید لا اله الا هو نشتی اقدار د بندګۍ سوا دا غنه فانا تصرفون سنگړو لکیږي د حقنا وسلخ په استغنا بیانې چې زمای ضرورت نشتی چاته ضرورت نه لرم نه چاته محتاج یم. ان تکفروا فإن الله غنی عنکم کته سو کفر کوي نو یقینا الله به حاجت دې استاسنا ولا يرضى لعباده الكفر او نخو خید خپل بندگانو د پر کفر. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ او کتاسو شکر کوي نو خو خید استاسو د پاره. ولا تزر وازره وزر اخرى او نه پورته کوي او پورته کون کې بوج د بلچا هر سره خپل عمل کړي نیوي شي نو دې شنی چې کې دې چې ته زما عمل اوچت کو زبستا در اوچت کا.
ثم الى ربكم مرجعكم بیا بخاص رب استاسو ته ګرځیدلی استاسو فینبئکم بما کنتم تعملون نو خبر بدر کی تاسو ته باغ عملونو چې تاسو یې کوي انه علیم بذات الصدور یقینا هغه په دې باغ خبرو چې بسینو کې دي وسله د مشرک ډیر ناشنا کردار بیانې چې څومره تضاد دی د بل کارونو کې دیو بل سره ټکراو خوري حال ته وګوره واذا مس الانسان ضر او کله چې ورشي انسان ته تکلیف دعا ربه منيبا الیه دعاګانې غواړي د خپل ربنا رجوع کوونکې هغه سما جذیب کې پیدا شي ثم اذا خوله نعمه من بیا کله چې ورکی دته یو نعمت د خپل طرفنا نسي ما كان يدعو الیه من قبل نو هیر کی هغه حالات چې د برابر الله غي تمخکې د دین وجعل لله اندادا او ګرځي الله لره شریکان ليضل عن سبيله د دې لپاره چې گمراه کی خلق د الله د لارینه غر ستیر شي او بیا کفر او شرک اختش قلت ورتوایا تمتع بكفرك قليلا فايدي واخلا دخل كفر نلقوخ انك من اصحاب النار يقينا تدور ولوني دغه کافر مشرکو چې له مصیبت د ختمېدونه بعد به کفر ته واپس شو الله دې ته ګره دیوشن کې دی شي کنه امن وقانت آناء الليل ایا غسوک چاغه عجزی کون کې دی په وختونو د شپه کې ساجد و قائما سجده کون کې او په ولاړه يحذر الاخره ويرجو رحمت ربي یریږي د اخرت نه امید لري د رحمت در خپل څومره غټ فرق دی په موحد او مشرک کې چې موحد همیشه عجزی کې الله ته کوم مصیبت او راحت ده او غدي سره الله سره دې مطلبي اون ته کې رښتې نه کمال دې دا وکړو یوزب دا کومو کوم مصیبت ختم شي بیا به کفر ته واپس شمنه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويا برابر دي کسان چې په لري او کسان چې په نه لري یو سړی خپل رب پیژني توحید او معلوم دی یو سړی کفر او شرک پروت خپل رب نه پیژني دوه یو شان نشي کېږي دي چې د پوهه نه مطلب ګوره دین پوهه ده دي چې د پوهه نه مطلب د دین پوهه ده انما يتذكر اولو الالباب یقینا نسيت اخلي صفا عقل ولا والترغيب لهجرت طرف ته قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم اے بندگانو زما هر کسان چې ایمان راوړل دي ویریږي د خپل ربنا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه د پاره دا کسانو چې نیک عمل کړي دي په دې دنیا کې خیسته ژوند دي وارض الله واسعه او زمکه د الله براخه ده سورۃ مکی ده که مدنی مکی ده نه هجرت طرف ته اشاره کی زمکه د الله وسه ده براخه ده انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب یقینا پورا باور کړي کی صابرانو ته اجر د دوی به حساب وس الله پیغمبر ته وی چې ته د مشرکانو د خپل عقیده بیان کړه او الله د تسوی دعوت وایا قلت ورتوایا انی امرت ان اعبد الله
یقینا ما ته حکم شوه دی چې بندگی وکم د الله مخلصا له الدين چې خالص کون کې یم غل عبادت وامرت لان اكون اول المسلمين او ما ته حکم شوه دی چې شم دا ول تتابدارنا قلت ورتوایا اني اخاف یقینا زیریګم ان عصيت ربي كنا فرمانیو کم د خپل رب عذاب يوم عظيم عذاب دور زیلوینا قل الله اعبد مخلصا له ديني ويا خاص د الله عبادت وکوم چې خالص کون کې ما غلره بندگی خپل فعبدوا ما شئتم من دوني نو بندگی وکي دا غچا چې غواړي تاسو سوا د الله نه ان که زما خبره تاسو ونه منله توحید مونږ نه به خپل مرزي لري چې چا بندگی کوي قیامت پورز به پته لګي قلت ورتوایا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم یقینا تاوانیان هغه کسان دي چې تاوان کې واچول نفسونه خپل واهليهم او اهل خپل يوم القيامه بورز د قیامت اصل تاوانیان الله ویدای دنیا پرز خلکو خدا مطلب چې تاوان خدای چې تر دنیا نه لاړ شي او دنیا د سرنی او بچی د غریبانان پاتې شي او بچو ته هاي تعلیمونه ونه خو بنگلې ولا جوړونه کړی تاوان دی الله یې اصل تاوان دی چې اخرت کې خپل بچی تباہ او برباد کړي اصل تاوان دی اوستا بچی مزدوري لذي په ګرمۍ کې سو کال ژوند دي 50 کال شپته کال ګرمۍ کې به گزاره کوي کنه اوسې جل کې دنیا خلک په ګرمۍ کې لګیا نه دي او ریزه خرچاته ملوي خدای اخرت سوچته ولا کړي نه دا کامیابی او د بچو نه دي غټ شینه جوړ کړو او مالدار شو هرڅ شو او اخرت ته ول تباکو الله دا اصل تاوانیان دغه تاوانیان دي الله دې تاوان نه موږ ساتي چې سړی په ظاهره کې سم خوشاله چې زه د بچو خیر خوایم او د سیمو دغوی بیخ بنیادم دا سړی بخپل وباسي الا ذلك هو الخسران المبين خبردار د تاوان خکار دی لهم من فوقهم ظلل من النار دوی لربا دبر طرف د دوینا سوره دوري ومن تحتهم ظلل او دلاند د دوینا بهم سوري ذلك يخوف الله بعيد ذلك يخوف الله بعباده دا يري الله بدي سر بندگان خپل يا عبادي فاتقون اي بندگان زمان ويريږي وصلى الله سبحانه وتعالى د موحدين انجام بیانې مکه د مشرکانو انجام وګن کوم خلک چې د بوتانو نه ځان لري ساتي او د شرک نه هغه یې انجام دي والذین اجتنبوا الطاغوت او کسان چې ځان ساتي د طاغوت نه طاغوت څه ته وایي چې الله نه لوي بندگی کوي به د طاغوت ای يعبدوا چې بندگیو کې غیلره وانابوا الى الله او رجوع کوي الله ته لهم البشرى د دوی د بار زیره ده فبشر عباد نذر ورک زما بندگانو ته الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه هغه کسان دي چې غوږ دی وینا ته نو تابعداري کوي ډېر خسته داغي دوی له زیره ورک پدې کې اهم مسله بیان شو چې مؤمن هغه دی اولنې کار څه کوي غوږی دی الذين يستمعون نو دویم صفت مؤمن کې سره فيتبعون غوږی دی تابعداري کوي نو ډېر خلک دي چې هغه شروع حق ته غوږ نه دی نو تابعداري به څنګه وکړي چې غوږی نه لري خو د تابعداري به کوم ځینه کوي نو بیا به کې دي سیمشتي چې غوږی دی خو تابعداري نه کوي او دې کسان موږ سره باز به درسونه کې کینی باسي موږ پیژنو خدي درسونه کې باقاعده کینی حق نه اوري
قرآن او حدیث اوري درسونه کې کینی خو عمل پې نه کوي. الله عالم چې د پزړه کې بس شیطان بوته خبره لازم ځل کې چولې کې جداري خبري سنه سوجه خوې کنه. خدا خبره مې وکړه چې ګوره د څومره غریبانان ځان ستړي کې او فائدو ته نه ملوي. نو اصل خبره دا د چې حق ووري او باغی باندې عمل وکړي. صرف اورېدل نه دي چې ما ووري دا خبره ختم شونه سمعنا واطعنا من ووري دا من عمل کو. دا د مؤمن شان دی چې کلم ته د قرآن او حدیث درورسي نه باغی باندې عمل شروع کوه. دی خلکو الله ګوره سور کوي اولئک الذین هداهم الله. دا کسان دي چې هدایت ورته کړی دی الله. حق چې څنګه ووري عمل وکړي الله ته هدایت کړی دی ځکه واولئک هم اولو الالباب. او دا کسان دوی د عقل خاوندان دي. وصلا خپل پیغمبر ته چې وسړی په ضد ولاړ او شرک کوي او دا غي د رسول الله عذاب ورکوي او عذاب خبره به ثابت شي نه ته بچ کیسه. افمن حق عليه كلمة العذاب. ایا بس هغه څوک چې ثابت شي باغ باندې فیصله د عذاب. افانت توقظ من في النار. ایا نو ته بچ کولای شي هغه څوک چې په اور کې. لكن الذين اتقوا ربهم. مگر هغه کسان چې یریږي د خپل ربنا لهم غرف. د دوی د پاره به کمرې من فوقها غرف. د پاسه د غیبه نور کمرې مبنیه مضبوطه تجري من تحتها الانهار. بیږي بلاندې د غینه ولي. الله یې موږ ته نصیب کړي. وعد الله وعد کړی د الله لا يخلف الله الميعاد. الله خلاف نه کوي د خپل وعده. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. آیت نګوري چې بشک الله را لګري دي د اسمان نوبه فسلكه ينابيع في الارض. نو رواني کړی دی هغه چيني بزمکه کې ثم يخرج به زرعا. بیا روباسي باغي سره فصل مختلفا الوان چې مختلفي رنگونه داغي. ثم يهيج بیا وچی فتراه مصفرا. نوینی بتاغ تکزیڑ. ثم يجعلوا حطاما بیا وگرزی دغ فصل ماترامات. ان في ذلك لذكرى لأولي الألباب. یقینا بدی کی خامخ نصیحت عقل والو لرا. عقل والو لپاره به نصیحت ندی کی دو فائدې. یو په دې کې د الله طاقت بیان شو یعنی چې الله سبحانه تعالی دومره طاقتور ذات دی د وبره راورول او بیا دغه نه چینی جوړول او بیا کوي او بیا فصلونه او بیا فصل بیا ختم شي. نو د الله طاقت. دویم دا دنیا سپکاوي ته اشاره چې دنیا هم دې سیده لګه ده چې په اوله کې تک کشنی او خلک به خوشاله एकदम جلسیلی راشي فصل تک زیر شي زیر شي بیا مات شي نو ختم شي. دغه شان د دنیا د انسان د ژوند. اوس د دې بعد الله سبحانه تعالی دوه قسمه خلق بیانوي چې آیا هغه څوک چې الله دغه سینه کولو کړی د حق قبل ولود لپاره او هغه څوک چې دغه سینه بندي او گمراهي ايده چې یو شان کې دي. افمن شرح الله صدره للاسلام. ایا بس هغه څوک چې کولو کړی د الله سینه د اسلام ته فهو على نور من ربه. ناغه پرنا دې د طرف درب داغنه. یو سړی سینه کولو د اسلام ته د پښان دغه چا کې دي چې زړه سخی او اسلام ته نه وروړي نشي کېږي. نو سزا وګوره دغه سخت زړونو والد. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فسلاکت دغه چا د پاره چې سختي زړونه دا غوي د یادولو د الله نه.
اهم شی دا چې الله سبحانه وتعالی ستاسو سینه کوله وکړي، دا اهم خبره. او دا غټ نعمت ته او سغټ نعمت ته چې الله یې چاته نصیب کړي چې الله دې یو سړي سینه دین ته کوله وکړي، دیندارۍ ته کوله وکړي، په دیندارۍ باندې خوشحالي. ته به وینې یو نیم سړی په دې دین کې ډېر مصروف وي، دا یو نیم سړی لږ داسې دینداري وکړي بیا ستړی ورته کېږي، نو دې بل ته حیران شي چېرې زه دې سړي ته حیران یم، دې نه ستړی کېږي. د ده له دینداري ښه ښکلې روانه، نو وجه د هغې دا چې د دې سړي سینه الله سبحانه وتعالی دې دین ته کولاو کړې. الله نه همیشه دغه دعاګانې غواړي چې الله زما سینه کولاو کړي دین ته، چې کله دین ته ستا سینه کولاو شو نو د دینداري به دله بیا خوند درکوي او حق باندې به عمل ته بیا مزه درکوي. الله سبحانه وتعالی زموږ سینې کولاو کړي حق ته او دین ته او اسلام ته. اولئک فی ضلال مبین، دا کسان به گمراهی ښکاره کې دي. الله نزل احسن الحدیث، الله نازل کړي دي ښایسته خبرې، کتاب متشابهه، کتاب دی یو شان آیتونه یو شان دي په تعبیر کې، په رښتینوالي کې، په مضبوطوالي کې، ټول قرآن یو شان دی. مثانی بار بار بیانیږي خو زړه به دې موړ نه شي. دا د الله سبحانه وتعالی کلام معجزه ده. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، رازقی شي د دین سرمنې دا کسانو چې یریږي د خپل رب نه، غونې بیزیک شي، ویښتې په جسم ودري. هغه کسان چې د خپل رب نه یریږي چې کله واوري کوم آیتونه د عذاب د یری ایتونه واوري الله غونې بیزیک شي. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، بیا نرمیږي سرمنې د هغوی او زړونه د هغوی ذکر د الله ته، چې بیا پکې د رحمت خبرې واوري زړه بیا څه شي نرم شي. خدا حالت او کیفیت په هغه سړي راځي چې په قرآن پوهېږي. یو دا دویم دا چې ویښي چې ودی سوه به غونې زیږي، اوده باندې چې نیم غونې زیږېږي، هغه څه اورېدلي نه دي نو به څه ویرېد. یا دا چې زړه بیا نرم شي او جسم یې نرم شي د الله رحمت ته، نو چې څه اورېدلي نه دي نرم به څه شي. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، دا هدایت الله دې هدایت کوي به دې سره چاته چې وغواړي. ومن يضلل الله فما له من هاد، او هغه څوک چې ګمراهي کړي الله نو نشته هغه لره څوک هدایت کوونکی. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، آیا بس هغه څوک چې ځان بچ کوي بخپل مقصره د بد عذاب نه په ورځ د قیامت. یو سړی د عذاب او د اوري د مخ ته رارسي د قیامت په ورځ، او د دې ځان بچ کوي، د دغه چا په شان کېدی شي چې هغه جنتي دی، هغه په امن کې. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، او بویل شي ظالمانو ته وسکئ سزا د هغه عملونو چې تاسو به کول. کذب الذین من قبلهم، تکذیب کړي وو کسانو چې مخکې و د دوی نه. فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، نو راغی هغوی ته عذاب د هغه ځای نه چې نه پوهېدل. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، نو وسکول دوی ته الله شرمندگی په ژوند د دنیا کې. ولعذاب الآخرة أكبر، او خامخ عذاب د آخرت خو ډېر لوی دی. لو كانوا يعلمون، که چېرته دوی پوهېدی. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، او یقینا بیان کړي دي موږ خلکو دپاره په دې قرآن
قرآن کی ہر قسم مثالنا یا ہر قسم بیان لعلهم يتذكرون ددید پارچ دوی نصیحت واخلی. اللہ سبحانه وتعالی مهربانی ده چې د قرآن واضح کړی د قسمه قسم مثالونه او د تیر شو قومونو قصې الله بیان کړی دي چې موږ تاسو واخلو نصیحت واخلو. قرآنا عربيا قرآن عربي جبوالا غير ذي عوج ندي كوغوالي ولا كوغوالا بقنيشتي يا كقليج بقنيشتي لعلهم يتقون هذه فارجد ويريهم وسلام مثال بياني دي موحد ودي مشرك او د کډې ناشنا مثال له ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله مثال رجلا دیوسړي فيه شركاء متشاكسون چې باغ کې برخداران دي بد اخلاق جګړه مار ورجلا سلما لرجل او بل سړی سلامت دیوسړي د بارا. دا مثال له د مشرک او د موحد. خدای مشرک باباګان ډیر دي کنه متشاکسون بد اخلاق جګړه مار یو طرف تر راکاږي بل طرف تر راکاږي. ورجلا سلما لرجل بل سړی سلامت دی یو سړی د پاره نو مؤمن سلامت د خپل الله د پاره. ولید دا فائدہ ما په سوره بقره کې بیان کړو چې ولید مؤمنانو د موحدینو محبت د الله سره ډیر دی. داغه محبت نه چې مشرکان دي خپل بوتانو سره کوي نو جواب موږ دغه دور کړو چې د مشرکانو د محبت تقسیم شوی دی او د موحدینو د محبت یو دی کامل الله سره دی. نو دیږي کې د مثال ته وګورئ چې کله غریب د یو بدر پروت دی او کله د بل بدر پروت دی خوار ګرځي او یو مؤمن دی چې پته راته چې زما د یو رب دی د یو معبود دی د تندې لګول غواړي د خوارته غواړي. هل يستويان مثلا اي دوی برابر کې دي شي په حالات کې یو شان دي ندي. الحمد لله ټول صفاتنا د کمال الله لردي بل اكثرهم لا يعلمون بلکې ډېر د دوی نه پوهیږي. مکه مشرکین به د ارمان کوي د پیغمبر به مړ شي موږ به دې شو خلاص وشو. الله سوي انك ميت وانهم ميتون یقینا تمړکیدون کې او یقینا دوی هم لکیدون کې دي یو نه پاتې کیدون کې. نو دوی په دې سوچ نه چې ته مړ شو دوی بسک او په دې کې واضح رد دی باغ بریلیانو باغ خلکو چې هغه دوی چې پیغمبر پرده کړی دا او دا اصطلاحات د دې صوفیو د دې غلط عقیدو ول اصطلاحات پرده کړی دا غیب شوی دی رخصت شوی دی انتقال کړی او کته و چې مړ شوی دی ویل شي مړ شوی مې سره جنگ کوي. نو مطلب دا شو چې چل لید دوی په الفاظو کې و دې څه مطلب دی چې رسول سم پرده شوی دی وي موږ وایو چې تل نه دوی کې دوی بل سوچ دغه ده چې رسول سم شتي ژوند دی خو صرف زمونږ د نظرونو نه غیب شوی. نو صحیح عقیده ده قرآن و حدیث مطابق چې رسول سم د دنیا نه تللی دی او دا لفظ ورته ویلی شي رسول سم مړ شوی دی. څه شوی دی؟ مړ شوی دی. دا وفات شوی دی دا ټکیم د عربی دی زمونږ پښتو کې ورته څه وایي مړ شوی او مړ دی ته وایي چې ساعت یې وتې ده د دنیا ژوند ختم شي. برزخ په ژوند کې ژوندی دی او هغه غوره ژوند دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول شهیدانو الله په برزخ کې څومره ښکلی ژوند ورکوي او رسول صلی الله علیه وسلم خو به څوک دی دغه ژوند خو د شهیدانو د نورو پیغمبرانو د ژوند نه غوره ژوند هغه د برزخ ژوند دی. او د برزخ په باره کې دوه کسان خبرې کولی شي یو چې وحی ورته کېږي او دویم چې برزخ ته تللی او بیا واپس راغلی. نو په موږ کې څوک د دې چې هغه د لاس اوچت کړي نو بیا څنګه د برزخ په باره کې خبرې کوي نه موږ کې چاته وحی کېږي چې برزخ کې ودا روان دي نه به موږ کې څوک مړ شوی د برزخ ته تللی او بیا راغلی چې هغه موږ ته کیفیت بیان کړي حالات بیان کړي. د برزخ علم په چا سره دی؟ د الله سره دی. رسول صلی الله علیه وسلم ژوندی دی برزخي ژوند کې ژوندی دی دنیوي ژوند
ای ختم شوی دی. او د صوفیا د مشرکان د قبر پرست دی ولدا ثابتې چې رسول سم ژوند دی دي چې لکه څنګه چې په دنیا کې ژوند دی او ولایت بالله. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون بیا یقینا تاسو په ورځ د قیامت کې بنځ در بخل جګړې کوي. بیا به دا مسلې او فیصلې او د هر څه په کوم ځای کې قیامت په ورځ به کې. فمن أظلم ممن كذب على الله نو څوک دې ډېر لوی ظالم دا غچانه چې دروغ وایي په الله باندې وکذب بالصدق اذ جاء او دروغجن ګڼي رښتیا ولره کله چې راغی دته. رښتیا چې وحي دین. أليس في جهنم مثوى للكافرين أي نشتي بجهنم كي زيد وسيدو كافران لرا والذي جاء بالصدق وصدق به او غسوك چرای وړو رښتیا او تصدیق وکړو باغی باندې. نیکانو خلقو صفات په الله باندې مطلب دا چې کم انسان چې حق خبره راوړي او بیانی کی او پخپل په تصدیق کې یقین ساتي د تقوا داري. اولئک هم المتقون دغه کسان دوی تقوا دار دي. لهم ما يشاءون عند ربهم دوی د بار هغه سړي چې غواړي دوی بنځ درب د دوی. ذلك جزاء المحسنين دا بدله د خست عمل کوونکو. ليكفر الله عنهم مسوى الذي عملوا د دې لپاره چې ورېږي الله د دوی نه بد هغه عملونه چې دوی کړی دي. ويجزيهم اجرهم او بدله ورکړي دوی ته د اجرونو د دوی باحسن الذي كانوا يعملون فخستا عملونو چې دوی کول. اليس الله بكاف عبدا اي ندي الله کافی د خپل بنده د بارا. ويخوفونك بالذين من دونه او يريدوا تعالى ربا كسانو چې سوا د الله ندي. مشرکانو به دا خبره کوله وی د رسول صلی الله علیه و آله دته به دا بوتان نقصان رسیخه دی به خرابي د سره بده کیږي او د سره بدغه کی. الله وی ز کافیم د خپل بنده د پاره موحد لنه بګر چې غويريږي د توحید الله بیانې. ومن يضلل الله فما له من هاد او سوک چې الله گمراه کینو نشتیا غلرا سوک لار خودن کې. ومن يهد الله فما له من مضل او چاته چې هدایت کې الله نو نشتیا غلرا سوک گمراه کون کې. اليس الله بعزيز ذي انتقام اي ندي الله زور ور بدلا غستون کې. ولئن سألتهم او کچرته تبوسو کی تر دوینا. اوس به د مشرکانو د معبودانو کمزورتي الله بیانې. ولئن سألتهم او کچری تبوسو کی تر دوینا من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه. ليقولن الله نخام خوي بدوی الله. قلت ورتوایا افرأيتم ما تدعون من دون الله خبر راکی ببارد اغچا کی جتا سویرا بلی سوا دلانا. ان ارادنی الله بضر کیرادو که اللہ ماتا دزرر رسولو. هل هن کاشفات ضر ایا دوی لري کون کی دی دزرر داغا. او ارادنی برحمه یا کیرادو کی ماتا درحم کولو. هل هن ممسكات رحمتي اي دوی بندون کی دی در رحمت داغا. سشي دوی بلاس کی کله نقصان ور کوي دوی نقصان بچ کولای شي سره نقصان نه کنه. کله رحمت براوري دوی د رحمت بندولې شو کنه. او اسم دوی بلاس کی نه چې سه بلاس کی نه دي نبي بندگی ورې دو کی.
قل حسبي الله وكافي زما دبر الله عليه يتوكل المتوكلون خاص باغ باندې ځان وسپاري ځان سپارون کی اوس د کافرانو د برات اعلان دی قل يا قوم اعملوا على مكانتكم وقوم زما عمل کوي بخبل طریقه بانی اني عامل یقینا زم عمل کون کيم بخبل طریقه فسوف تعلمون زرد جدا ستبابت ولي من ياتي عذاب يخزيه چی چاہتا برازی عذاب چی شرمی بے ویحل علی عذاب مقیم او نازلی کی بپاغ باندی عذاب میشا لدی بپتا ولی إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق يقينا من نازل كرده پتا باندې کتاب د پاره د خلکو په حق سره فمن اهتدى فلنفسه نو چا چې هدایت موندو نو د خپل فائدې د پاره ومن ضل فإنما يضل عليها او څوک چې گمراه شو یقینا گمراه کیږي چې نقصان به بدی وما أنت عليهم بوكيل او نیت بدوی باندې زموان الله يتوفى الأنفس حين موتها الله پورا اخلی ساگانی په وخت د مرګ داغي کې والتي لم تمت في منامها او روحنا چې نمړ کی اخلی بخوب کی یعنی اوس د الله تصرف بیانې چې کائنات کې د الله لري تصرف ته وګوره او طاقت ته الله غزت ته چې يتوفى الانفس پورا ساګانی اخلي حين موت کله چې مړ کی حساب پورا واخلي بیا واپس نه راځي او د قشم په خوب کې مخلي نه ځکه دی خوب ته سویل کیږي وړو کې مرګ فيمسك التي قضى عليها الموت نو بن ساتي د ځان سره هغه روحونه چې فیصله کړي باغې باندې د مرګ ويرسل الاخرى الى اجل مسمى او را پریدي نور روحونه تر نیټه مقرره پورې د شپې چې د کېږي دا سوچ کوي چې ګوره کې دي چې تر پاسه ودلته نه د ډېر د سوچ خبره ده چې سحر بته په دوه کې یو تېنی که بچی د سره یا خو به بچی را پاسي یو چې پاسه مزدوري له پاسه منزل سره به را پاسي او یا به منکر او نکیر را پاسي او کملګری سری ملګری به را پاسي یا منکر او نکیر خو څومره به انسان حیران شي چې د منکر نکیر را پاسي سوال جواب له دې حیران شي چې زه په کور کې پروتو او زما غټر مانونه زما غټ امیدونه ما خو چې بسار پاسم زبدا کوم زبدغه کوم هغه د چوینه منکر نکیرو ته ولاړی وي دغه سوالونو جوابونه پکار دي کله چې د کېږي پاو داسه کې د کېږي توبه وباسي تلاوت کوي د سورۃ الملک نور چې کوم سورتونه دي ایتونه حدیثونه کې تفصیل لاغله موږ خپل ځکه بیان کړی هغه تلاوت کوي او د خوب هغه کوم اسکار چې دغه وایي نه سبا مخ اسکار دغه موبایل هغه اسکار وایو نو موبایل اسکار پیژنې کنه ها موبایل اسکار کوم یو دي ها فیسبوک دی یوټیوب دی ایمو ده سکایپ دی دا اسکارو به ودش سبا خلک ویل کې پلانې را پانه سل مړل اخیری عمل دنیا کې دغه شو اخیری عمل په دنیا کې دا شو چې موبایل کې ګوتی واله دلته د موبایل سیټ ته کې بل سره په سوچ کې بدی چې ضرورت وته زموږ د خلکو دومره نشته ولګي یو سړي ضرورت ډېره زه تجارتونه چې ډېر غټ دي خلکو سره رابطې ډېری دي دین بیانې دنیا بیانې سکی کنه یو خلکو چې په دې دې د یو دقیق ژوند دی خو چې الف تلول وي او دم راغستې دا چل بکی
دغه دوی زمونږ د سوچ ته اسی مونږ ګوره ډیر غافل یو. زمونږ د سوچ دی کنه بس د چې څه کې کوه ګوره او چې څه وایا ادي د سوچ نشي چې د هر څه نوټ کی. په لاره باندې کیمره لګېدلې دي ګاډو ته نو بورډ لګولې وي په دې طرف کیمره ده په دې روډ ټول ګاډي روزي یریږي د کیمرې. تاسو هم د کیمرې شته کرام کاتبین د الله له طرف نه دي دوه څه نوٹ کوي. دغه شان سلفو کې یو کس شوی خپل مرګرو ته وی کتاب سره په دې مجلس کې څوک ناس وي او ویلې وی چې تاسو سوې زه بچا ته رسومه تاسو د بچا خلاف ورزي کړی و چا به کړی و مونږ چې لیونه وینو چې دا به جاسوسي لیونه راغ نه میچاجي تشي میچاجي ډکی میچاجي به یې ښابین به تیروي دوی د څه شي دی دا جاسوس ته ځانتي ساته دمريري او خپل جبو وي د الله طرف نه ما سره دوه ملائک مقرر دي کرام کاتبین او هر څه الله تعالی سي ابه من يريد الله نه څومره غافل انسان دی. کوم ته چې دا په کمره کې کیمرا ولګول ځه او بهر ټي وي بروتي او په دې کیمرا کې چې څه کوم اخکاری تاسو ماته رښتیا خبرو الله به کور کې چې څوک په خپل موبایل کې ګن بلو ګوري ها ځکه ظاهر کې خور سره غوړي چې دغه ښکارې دی دا سم یو بوزر ښکارې دی کنه ګیره ګلاس یو بوزل الحمدلله مونږ هر یو غوړو چې زمونږ ظاهري جامې څنګه یې چې هغه سپینې خو دې ته سوچ نه دی چې وایي دا باطن هم څه شی دی کنه او چې باطن دې څنګه یې ظاهر به هغه شی نه لکه چې ته دې چې کیمرا ولګېده څوک به غلط کارو کوي نه کوي. نو د الله د طرف نه خو کرام کاتبین مقرر بلکې دا چې د کرام کاتبین پرې الله په خپل تعین ته حیا نه درځي. ځکه عثمان بن عفان رضی الله ځان ته نه کتو میچازو په وخت کې د غسل په وخت کې ځان ته به یې کته نه کتو مال حیا راځي الله راته ګوري ځان ته ګورم. ځکه چې موږ اوس مشر ته خو ګورړي مشر په مخ کې څوک ځان ته کته شي عورت لاسوم نشول لاس کته خو پرې لاسوم نشول دا سپکه خبره نو الله ما ته ګوري او زب چې ځان ته ګورم دور دغه حیا او دور دغه غیره او چې سړی ګناونه کوي الله ته ګوري او بده کیس یې نه راشي. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يقينا بديك خامخ نخيدي دبار دا قوم چي سوچ كي